تاسې پوهیږئ چې د چین په لرغونو زمانو کې به خلک د استراحت پر مهال څه کول؟ په ځینو دودیزو انځورونو کې ښودل شوي چې هغه وخت خلک به تفریح کول، لکه کارتونه به یې لوبول، شطرنج به یې کاوه یا به یې انځورونه کتل. که هغوی اوس د 2025 کال ته راشي نو څنګه به وخت تېروي؟